په سعودي عرب کې د بیلډینګ نه یو مسافر راولوېده، د هغه نه پس چې دی نو هغه ځنکدن شروع شو او د هغه په زړه باندې دوه ارمانونه وو، ولې چې دا دوه ارمانونه زما پوره شوي نو ښه به ملګرو هغه کم ارمانونه ویلي دي که نه. د مسافر یو ډېر دردناکه واقعه ده، که تاسو واورېده نو تاسو به هم ډېر زیات په ژړا باندې مجبوره شئ. واقعه راسره مکمل وګورئ. د مسافرو زندګي به تاسو ته پته ولګي چې د مسافرو چې کله ځنکدن شروع شي او مسافر څه ارمان کوي. ښه ډېره عجیبه کهاني ده ملګرو. دا مسافر چې دی نو دی په سعودي عرب کې چې دی نو کار کولو، په سعودي عرب کې په یو بیلډینګ کې چې کله هغه کار کولو په بیلډینګ کې نو دا ناڅاپه د بیلډینګ نه چې دی نو راوغورځېد. چې کله دا راوغورځېد ملګرو او کسان د دې خوا له ورغلل نور مسافر نو چې دې هلک چې و نو ځنکدن شروع شو. چې کله دې هلک ځنکدن شروع شو نو دې هلک په زړه باندې دوه ارمانونه یاد کړل چې زما دا دوه ارمانونه پوره شو. یو ارمان یې ملګرو دا یاد کړو چې زه په کور کې وی او زما د ککرۍ نه وی د مور په غېږ کې پرته وی او زما نه ساه وتلی. د هغه نه پس چې وایي که نه چې زما د خپل کور کې وی او زما نه ساه ختلی. بل دا چې زه خپل له مور خواته وی، خپل مور ته مې کتلی، د خپل مور دیدن مې کړی او زما نه ساه ختلی نو څومره ښه به وی ملګرو. ډېر دا یو ارمان یې کوه. بل ارمان چې دی که تاسو واورېدل نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ ملګرو. دویم ارمان یې دا و که نه ولې چې زما نه ساه ختلی او زما په دې مخ باندې ګیره وی ملګرو. وایي زما نه ساه ختلی ځکه که زه چېرته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خوا له ورشم که نه نو هغه به زما چې نفرت وکړي ځکه چې زما په مخ باندې ګیره نشته دی، ځکه چې هغه خوا له زه ورځم نو زه به په کومه سترګو باندې ورځم. نو هغه دا خبره وکړه ملګرو. دا د مسافر کهاني وه که نه. که تاسو حیران شئ که نه ځکه چې یو مسافر نه ساه وځي که نه الله رب العزت وایي که نه وایي فرشتو ته وایي چې تاسو په دې باندې وژاړئ ځکه چې دوی په ژړا باندې څوک نشته دلته په مسافرۍ کې دي. د دوی خاندان چې دی نو هغه په بل ملک کې دی، د بل ملک ته راغلي نو الله رب العزت فرشتو ته وایي که نه چې تاسو په دې نوجوان باندې وژاړئ، په دې کس باندې تاسو وژاړئ ځکه چې د دې څوک نشته دی ملګرو. نو ملګرو د مسافر یو ډېره عجیبه کهاني وه. نو ټولو ته زموږ خواست دی که نه چې خپل مسافران چې دي چېرته هم مه تنګوئ. د مسافرو سره چې نو هغه ته داسې خبره مه کوئ. له اکثر ډېر مسافر داسې چې د خفګان نه دا اټیک شوی نو چېرته هم مسافرو سره تنګوئ مو ځکه چې مسافر تلي هلته یو پله مسافر او یو پله تاسو سختې خبرې وشي نو د هغه نه پس هم ډېره زیاته دردناکه کهاني وه چې ستاسو شریکه مه. ښه غوندې کمنټ ضرور